الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. صدق الله العظیم. په دې مبارکو آیتونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ده له لارې مؤمنانو ته څو مهمې لارښوونې شوي. ترجمه د آیتونو هم داسې ده چې ای د خوب څادر په ځان راکشونکي، ای هغه چې د خوب څادر په ځان راکش کړی. قم فانذر، پاسه او خبرداری ورکړه. وربک فکبر، او خپل رب ستر او لوی ګڼه. وثیابک فطهر، او جامه دې پاکه ساته. والرجز فاهجر، رجز اضطراب، پریشانی او زړه نازړه کېدا پرېږده. ولا تمنن تستکثر، او ډېرې مه ګڼه قطع کوونکی. یعنې داسې نه چې خپله مبارزه درته ډېره اوږده او طولاني معلومه شي، ستړی، مایوس او ناهیلې شي او قطع یې کړي. قطع کوئ مه، دوام وکړه. په هیڅ پړاو کې باید خپله مبارزه پرې نه ږدي. ولربک فاصبر، او د خپل رب لپاره صبر کوه. ستا صبر باید د خپل رب لپاره. په لومړي آیت کې پیغمبر علیه السلام ته د مدثر خطاب شوی، یعنی هغسې جامه یې په سر راکښلې، بیده. په دې سره هغو ته ویل شوي چې نور د خوبونو پړاو او وخت تېر شوی، د ویښېدو او پاڅېدو دوران را رسېدلی، د قیام وخت را رسېدلی. له دې وروسته به د ټولنې د روان حالت په اړه بې تفاوته نه یې، بې اعتنایي به نه کوي. په ناخوالو به سترګې نه پټوي. داسې نه چې د مسؤلیت احساس ونه کړي. د دردونو، د ستونزو، کړاوونو چې ولس ورسره مخامخ ده، مبادا ته د دې په وړاندې احساس د مسؤلیت ونه کړي او له څنګې بې اعتنا او بې پروا تېر شي. انزوا غوره کړي، د ټولنې بیل شي او بې تفاوته پاتې شي. د حالاتو وضعیت په ارتباط په ټولنې کې تېرېږي، بې تفاوتي غوره کړي. په دوم آیت کې ویل شوي چې د قیام او پاڅون وخت دی. پاسه، مه پرېږده چې دا وضع دوام وکړي.
ټولنه له تباهي سره مخامخ شي. مخې ته یې کلک ودرېږه. د ټولنې په دردناک حالت اعتراض وکړه. خپل غږ اوچت کړه. د بدلون او تغییر لپاره ملا وتړه. خلکو ته د کفر او شرک له بدو او خطرناکو پایلو او د ټولنې د موجوده حالت له وخیمو عواقبو خبرداری ورکړه. قوم فانذر. د پیغمبرانو علیهم السلام د مبارزې تر ټولو سخت او پړاو همدا ده چې هغه د ټولنې په روان حالت باندې اعتراض پیل کړي. له بدو پایلو یې خلک وویروي. انذار، بشارت او انذار یو د بل په څنګ کې په قرآن کې راغلی. ډېر ځله انذار تر بشارت نه وړاندې. انذار یعنی د هغه چا کار چې د ټولنې په وضعیت باندې سخت اعتراض لري، پایلې او عواقب یې ډېر بد ګڼي، خلک د هغه له عواقبو نه ویروي. همدا د دې باعث کېږي چې یو داعي له مخالفتونو سره مخامخ شي. که د پیغمبرانو علیهم السلام مخالفت شوی او تر ټولو وړاندې او زیات د ټولنې واکمنو هغوی مخالفت کړی. سیاسي پلوه چې چا په ټولنې حکومت کول، د اقتصادي پلوه چې د چا په لاس کې شتمنۍ وي، روان اقتصادي وضعیت هغوی شتمن کړی و، د ټولنې هر څه د هغوی په واک کې و. د دوی د مخالفت لوی وجه دا وه چې پیغمبرانو اعتراض کړی، موجوده وضعیت اعتراض کړی، خلک یې د دې له بدو پایلو ویرولي. قوم فانذر، پاسه او خبرداری ورکړه. دا مرحله لوی صبر او لوی همت غواړي. هر داعي له دې پړاوه بریالی نشي تېرېدی. یوازې هغه بریالي پاتې کېږي چې همت یې لوړ وي، خپل رب توکل کوي، احساس د ضعف او ناتواني نه کوي، احساس د مسؤلیت کوي، حتما د شر او فساد ځواکونو په خلاف کلک ودرېږي. خلکو ته دا ویل چې دا ستاسو په ټولنې باندې حاکم نظام ظالمانه دی، باید را نسکور شي. ستاسو د موجوده فردي او اجتماعي حالت پایلې ډېرې بدې دي، دا باید بدل شي. دا وضعیت به تاسو له تر دې نه هم زیاتو بدو پایلو سره مخامخ کړي. باید ټغر یې ټول کړئ. ستاسو سیاسي مشران ظالمان دي، ستاسو مذهبي مشران ټګماران دي. د پیغمبرانو یا فرعون مقابله کړې ده یا حامان. یو د دین په نامه په خلکو حکومت کړی، له دین نه ځان ته دکان جوړ کړی، او بل د سیاسي واک او اقتدار نه په استفادې سره د پیغمبرانو مخالفت کړی. ستاسو عقیده خرابه ده، ستاسو اخلاق بد دي، ستاسو مذهب له خرافاتو ډک دی. په ظلم اعتراض، د فساد مقابله، په خرافاتو نیوکې او له پایلو یې خلکو ته خبرداری ورکول. همدا پیغمبران علیهم السلام له مخالفتونو سره مخامخ کوي. څوک چې دا کار نه کوي، اعتراض نه کوي، په ټولنې او په روانو حالاتو باندې انتقاد نه کوي، یوازې خلکو ته زیری ورکوي، فضایل ورته ښیي، د آرام اوسېدو، د سیاست ځان لرې ساتلو،
سپارښتنې ورته کوي. طبیعي دی چې داسې خلک هېڅکله مخالفتونو سره نه مخامخ کېږي چې ټولو ته وایي مسلمان دي، ټولو ته وایي ښه دي، ټولو ته وایي تاسو نیک یې. د نیکو د بد ترمنځ تفکیک نه کوي، د یوه ملګرتیا او د بل مخالفت نه کوي، د دواړو ترمنځ بې طرفه یې. دا له مخالفتونو سره نه مخامخ کېږي. خدا دعوتګران د پیغمبرانو علیهم السلام په لاره روان نه دي او د انذار دندې ته یې شا کړی. درېیم آیت کې پیغمبر علیه السلام ته ویل شوي چې د خپل رب په عظمت او ستروالي ستا باور باید تل ټینګ وي. هیڅ حالت، هیڅ وضعیت، تر سخت نه سخت وضعیت هم ستا دا باور باید کمزوری نه کړي، کمرنګه نه شي. تل باید د خپل رب په عظمت اعتراف وکړي، تل دې په دې باور وي خپل ستر رب ځان ته کافي وګڼه. پام کوه چې دشمن غولونکی او ډارونکی روح، هیبت، حیوانات په تا کې روب او ویره را پیدا نه کړي، واهمه درته راولاړه نه کړي. د زر او زور خاوندانو په وړاندې د ضعف احساس ونه کړي. په ستر رب ستا ایمان او باور کافي دی چې ته د حق هر دشمن که هر څومره ځواکمن او مجهز وي په وسلو سنبال لشکرې په خدمت کې، وسلوال لشکرې جنود په خدمت کې، هغه باید حقیر وګڼي، هغه باید کمزوري او ضعیف وګڼي. او هر څومره ستر کار ته چې د ملا تړلې هغه باید آسان وګڼي. هېڅکله احساس نه کوي چې دشمن د ستر دی، مخالفتونه زیات دي، خنډونه ستر او کار لوی او ته یې د ترسره کولو توان نه لرې. یوازې ملګري دې ډېر نه دي، کم شمېر ملګري دې په خوا کې راټول شوي دي. دا حالت باید هېڅکله تا ته ویره او تشویش را پیدا نه کړي. ستر رب ځان ته کافي وګڼو. د څلورم آیت د ترجمې په ارتباط د مفسرینو تر منځ دوه رایې دي. وثیابک فطهر، جامه دې پاکه که او جامه دې پاکه ساته. د دې دواړو تعبیرونو ترمنځ ډېر ژور توپیر دی. ډېریو دا همداسې ترجمه کړی سي جامه دې پاکه که، وثیابک فطهر. دا خطاب هغه چا ته کېږي چې جامه یې ناپاکه وي، نو ورته ویل کېږي دا ناپاکه جامه دې پاکه که. اما د دوم دقیق تعبیر معنا دا ده چې جامه دې پاکه ساته چې هېڅکله هم داغجنه نه سي. ناپاکه نه ده، مه پرېږده چې ناپاکه سي، مه پرېږده چې داغجنه سي. دقیقه ترجمه هم دا ده. وثیابک فطهر، جامه دې پاکه ساته، له داغونو پاکه. د لومړۍ ترجمې اشکال دا دی چې ګواکې د مخاطب لمنه ناپاکه ده، باید هغه پاکه کړي. د پیغمبر علیه السلام په ارتباط دا وینا د هغه له شان سره نه ښایي. دوه معنا دقیقه ده او مفهوم یې همدا چې د ګناه په داغ باید ستا سپینه لمن داغجنه نه شي. مه پرېږده چې کوم تور داغ ستا په سپینه لمن ولګېږي.
څوک چې په ټولنه کې د فساد خلاف ملا تړي هغه باید تر ټولو وړاندې خپله جامه پاکه وساتي، د ګناه او فساد نه لري. باید خپل لوړ او پاکیزه شخصیت تل صاف او شفاف وساتي او له ګناهونو لري. د 5م آیت هم 2 ژباړې شوي. والرجز فهجر، یوه ترجمه دا چې ځینو رجز د رجز په معنا اخیسته. رجز پلیدي، ناپاکي، یعنی له ناپاکي ډډه وکړه. خو نورو رجز د اضطراب او پریشانی په معنا اخیسته. او دقیقه معنا د رجز هم همدا ده. په قرآن کې هم رجز اکثرا د اضطراب او پریشانی د عذاب په معنا راغلی. من رجز علیم، من رجز علیم، د علیم او دردناک عذاب له د اضطراب او پریشانی له دردناک عذاب نه، یعنی رجز د دردناک عذاب په نامه معرفي کړی. رجز اضطراب پریشانی، واقعیت همدا دی چې همدا رجز او پریشانی تر ټولو زیات دردناک عذاب دی. د تسبذب، له اضطراب، له پریشانی، ناهیلۍ، له تزلزل، له دې باید ځان لرې وساتي. هیڅکله شیطان ته دا موقع مه ورکوه چې ته زړه نازړه شې، تا زړه نازړه کړي. له راسخ عزم او کلک هوډ سره د مبارزې میدان ته ودانګه. ثابت قدم اوسه، په ډاډه زړه مبارزې ته دوام ورکړه. هیڅ حالت باید په تا کې واهمه او تزلزل، تشویش او اضطراب راولاړ نه کړي. همدا 2مه ترجمه دقیقه ده او له همدې مضمون سره شایي. د 6م آیت په اړه په تفسیرونو کې ګڼ شمېر تعبیرونه مومو. 2 یې د یادولو وړ دي. لومړی دا چې له چا سره داسې احسان مه کوه چې تر دې زیات غواړي. یو څه دې ورکړي، د دې لپاره دې ورکړي چې تر هغه نه زیات درته درکړي. ولا تمنن تستکثر، چا باندې منت او احسان مه باروه. د دې لپاره چا سره ښېګڼه او احسان مه کوه چې تر هغه نه دې زیات تمه ترې وکړي. یو ژباړه همدا ده، ډېرو همدا ژباړه غوره کړې، ولې غیر دقیق. 2مه ژباړه دا ده چې دعوت دې مه غوسوه، مبارزه دې مه قطع کوه، د دې لپاره چې هغه زیاته ګڼې، اوږده او طولاني یې ګڼې. ګمان دې کړی چې کلونه دې مبارزه وکړ، نتیجه یې کمه، یو محدود شمېر کسان ستا ملګري شوي، ستړی شوی، ناهیلي شوی، اوس فیصله کوي چې بس قطع کوم، دعوت او مبارزه په همدې نیمایي لارې کې پرېږدم. ولا تمنن تستکثر، پام چې د مبارزې اوږدوالی د دې باعث نشي چې ته هغه طولاني، اوږده او زیاته وګڼي او قطع یې کړي. د خلکو له منفي ځواب نه مایوس شوی، د ټولنې لږو کسانو تا سره ملګرتیا کړې، مبارزه دې طولاني شوې، اوږده شوې، ډېری له تا سره په دې خاطر ملګري شوي وو چې سفر لنډ دی او هدف ته رسېدل هم آسان. اوس چې سفر اوږد شوی، لوړې ژورې رامخته شوي،
هغوی د مزید تلو توان نه لري، همت یې له لاسه ورکړی، عزم و اراده و همت یې ذوب شوی. په دې اساس مبادا چې خپله مبارزه په نیمایي لار کې قطع کړي. قرآن عظیم الشان کې په همدې صیغه د ممنون تمنون راغلی، خو په ټولو کې هدف هم قطع کول دي، قطع کېدل دي. لکه اجر غیر ممنون مسلسل او انقطاع نمونکی اجر. ممنون نه مراد دلته قطع کول دي، قطع کېدل دي. اجر غیر ممنون یعنی داسې بدله د مبارزې د نیکو عملونو د صالح عملونو چې دائمی قطع کېږي نه، مسلسل نتایج ورباندې مرتب کېږي، دنیا کې هم آخرت کې هم. دقیقه ترجمه هم دا ده. په اووم آیت کې ویل شوي ستا دعوت او مبارزه یو الهي ماموریت دی. د دې الهي ماموریت پر ترسره کولو کې صابر او ثابت قدم اوسه. ستا صبر او استقامت د الله تعالی لپاره وي. ولربک فاصبر، او د خپل رب لپاره صبر کوه، صابر اوسه. د خلکو له غبرګون سره یې مه تړه. داسې نه چې که دوی ستا دعوت ته مثبت ځواب وایي خپل کار جاري وساتي، او که یې نه مانو نو لاس ترې واخلي او مایوس شي او د صبر لمن پرېږدي. پیغمبر علیه السلام په همدې مامور شوی. څوک چې د پیغمبرانو په لار د تلو اراده لري نو د هغه لپاره لومړۍ لارښوونې همدا دی. لومړی دا چې د خوبونو پرېښودل، د آرام ژوند نه لاس اخیستل، د مبارزې ډګر ته راوتل، احساس د مسؤلیت کول. لومړی همدا ده او وروستی هم صبر. د دغو دواړو ترمنځ چې کومې لارښوونې سوي دي په همدې پورې مربوط دي. ټول هم د دې مبارزې قوم فانذر وربک فکبر وثیابک فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. ټول د مبارزې مربوط لارښوونې دي. هغو چې رجز د پلیدي او رجز په معنا اخیستې، یوه لوی اشتباه یې دا ده چې د پیغمبر علیه السلام په ارتباط دا ویل چې له پلیدي لرې سات، لرې شه. د پیغمبر علیه السلام په ارتباط صدق نه کوي. هغه له بعثت نه وړاندې هم د بتانو مانځنه نه ده کړې، متنفر و. مخکې له دې نه چې هغه په پیغمبري مبعوث شي هیڅ کله هم د بت ستاینه نه ده کړې، د بت یې نه دی پاللی، کرکه او نفرت یې تېرېدلو. اصلا دا لارښوونه صدق نه کوي چې پیغمبر علیه السلام ته دې ویل شوي چې ته له بتانو د بتانو د لمانځنې له پلیدي نه ځان لرې وساته. او چا چې شپږم آیت داسې ترجمه کړی چې دومره احسان په دې طمع او امید او هیله مه کوه چې تر هغه نه زیات ترلاسه کړې. دا اصلا د مبارزې یو وړه او عادي مسله ده، ډېره عادي مسله ده. د دغو سترو مسایلو سره اصلا اړخ نه لګوي. او په هغه کې د لفظ اصلي معنا هم له پامه غورځېدلی. اصلي معنا یې قطع کول دی. داسې نه چې خپله مبارزه اوږده او طولاني او زیاته وګڼي، ستړی شوی او مایوس شوی او قطع کوي.
ولا تمنن تستكثر. اجازه راکړئ د څو ورځنیو مسایلو په ارتباط هم څو مختصر عرایض ولرم. لکه چې ټولو ته معلومه ده حکومت په دغو 3 کلونو او 9 میاشتو کې، نه 10 میاشتې، په دې دوران کې د حزب د بندیانو له خوشي کولو نه ډډه وکړه، مخصوصا د یو شمېر اغیزمنو او معروفو څېرو د له خوشي کولو نه. همداراز اوس هغه د طالبانو د مهمو غړو له خوشي کېدو ډډه کوي. هغوی نه له حزب اسلامي سره په خپلو ژمنو او تعهداتو عمل وکړ او نه د امریکا او طالبانو ترمنځ د معاهدې درناوی. د دواړو ډلو د مهمو بندیانو له خوشي کېدو له یې په یوه او بله پلمه او بهانه ډډه وکړه. استدلال یې دا و چې دوی د حق العبدي دوسیې لري. کاش دوی د حق العبدي په معنا پوهېدی. حق العبدي دې ته وایي چې یو څوک کوم مدعي یو کس باندې دعوا کوي چې د په حق کې تیری کړی، محکمه د هغه په ګټه فیصله کوي، د مدعي په ګټه فیصله کوي. که دا دعوا ثابته شوه، له مدعي پرته هیڅ څوک د مجرم د بخښلو حق نه لري. نه یې الله تعالی بخشي او نه یې قاضي او د مسلمانانو امیر او حاکم د بخښلو حق لري. موږ ته به چارواکو ویل چې ستاسو دا مهم بندیان داسې دي چې امریکایان ورباندې ملاحظات لري. هر ځل چې به د بندیانو فهرست جوړ شول او له ټولو فلټرونو به هم تیر شو او ارګ ته به ورسېدو د دې لپاره چې آخري فرمان صادر شي، له هاخوا نه به وویل شو د هغو نامه باندې به سور خط کش شو او موږ ته به یې ویل چې په دوی باندې امریکایان اعتراض لري چې د دوی په خلاف جنګېدلي او امریکایان د دوی په لاس وژل شوي. د دې لپاره هغوی نشو خوشي کولی. اوس د طالبانو د 400 بندیانو په اړه وایي چې دوی د حق العبدي دوسیې لري. په همدې پلمه یې د خوشي کولو نه ډډه وکړه. څلور زره شپږ سوه یې له قطر نه په یو ټلیفون خوشي کړل. نه قانون ته وکته، نه حق العبدي ته، او نه دا ضرورت احساس کړ چې خلکو سره مشوره وکړي او لویې جرګه دایر کړي. هغوی ورته امر کړی چې دا پاتې هم باید فوراً او له ځنډ پرته خوشي شي. د متحده ایالاتو خارجه وزیر د ټلیفون له لارې ورته ویلي معاهده به حتما تطبیق کیږي. د دوی او د طالبانو ترمنځ چې کومه معاهده شوې دا به هرو مرو او له ځنډ پرته تطبیق کیږي. زندانیان باید آزاد شي او بین الافغاني مذاکرات باید پیل شي. د دواړو لپاره یې نیټې هم ټاکلې، تر کوم وخته پورې، تر کوم نیټې پورې وخت لري. تر هغه وخته پورې هم باید بندیان خوشي شي او هم بین الافغاني مذاکرات پیل شي. او ورته ویلي دي چې که تاسو یې نه کوئ بیا یې موږ پخپله کوو. بګرام باید زندان دوی جوړ کړی.
بندیان دوی نیولي، په زندان کې دوی ساتلي. طبیعي ده چې د خوشي کولو اختیار او واک هم د هغوی په لاس کې ده. چارواکو غوښتل چې له امریکایانو دا تضمین ترلاسه کړي چې دا معاهده به په دې نه منتج کېږي چې د دوی اقتدار پای ته ورسېږي. د 5 کلونو نورو تضمین یې ترې غوښتو. د بندیانو د نه خوشي کولو لویه وجه هم همدا ده چې غوښتل یې دا تضمین ترلاسه کړي. طالبانو د امریکا ترمنځ چې په کومې خبرې باندې محوري او مرکزي خبرې توافق شوی، هغه دا ده چې د اوسني حکومت په ځای به یو بل حکومت راځي. دا په واضح الفاظو په معاهدې کې ذکر شوی. د امریکایانو تصمیم همدا دی. د کابل د چارواکو غوښتنې دا فیصله نشي بدلولی. چارواکو د بندیانو خوش کېدا په لویې جرګې پورې مربوط کړه. دا په داسې حال کې چې د لویې جرګې په نامه د خپلې خوښې خلک راغونډوي، تر څو د خپلې خوښې پرېکړې او فیصلې ترې راوباسي. د مخکې په څېر دا د لویې جرګې طبیعت دی. د افغانستان په تاریخ کې لویې جرګې همداسې جوړې شوې. څوک چې په ارګ کې ناست و د خپلې خوښې خلک یې راټول کړي او خپلې فیصلې د ملت په نامه اعلان کړي. د لویو جرګو غړي د ولس استازي وو، نو ولس د هغوی د فیصلو او پرېکړو نه حمایت کړی او نه هغوی د ولس اراده تمثیل کړی. دا جرګه نه قانوني حیثیت لري او نه هم اخلاقي او اجتماعي حیثیت، او نه هم په دغه موضوع کې د لویې جرګو رابلل تاریخي سابقه لري. د حکومت وضعیت داسې چې زندانونه هم نشي ساتلی، زندانونو امنیت هم نشي تامینولی. په همدغه اونۍ کې چې هغوی د 400 کسانو د قضیې په ارتباط د لویې جرګې د رابللو پرېکړه کړې، ننګرهار کې لوی عملیات وشول د ننګرهار په ستر زندان باندې، او یوې ډلې خپل ټول بندیان له زندانه وایستل، خپل ټول بندیان، لږ تر لږه 300. مهم یې لومړی ایستلي دي او باقي بیا وروسته. د ناکاره حکومتونو سیاستونه تل د همدې باعث کېږي چې خلک همدغسې مخالفین او خلک همدغسې کارونو ته مجبور کړي. دا واکمن یوازې د زور په منطق او خبره او ژبه پوهېږي، نه د شرافت، اخلاق او انسانیت په ژبه. دوی د سولې مخالفت کوي، د جنگ دوام غواړي، ملت ته تل دروغ وایي، خپلې ژمنې تر پښو لاندې کوي، له ملت سره غدر او دوکه کوي، په پردیو پلوري، ارزان یې پلوري. نه یوازې دوی او هېواد یې، تاریخ یې، ارزښتونه یې پلوري، دین او مذهب یې پلوري، استقلال او ازادي او خپلواکي او ملي حاکمیت یې پلوري، ارزان یې پلوري، آسان یې پلوري، د ډېر کم شي په بدله کې یې پلوري، د څو میاشتو حکومت لپاره یې پلوري، بیواکه حکومت، ذلیل حکومت په همدې پلوري. همدا اوس چارواکو له امریکایانو غوښتي چې هغوی ته ډاډ او اطمینان ورکړي چې دا حکومت به د دغه مذاکراتو په نتیجه کې له منځه نه ځي. ولې څه یې نه دی ترلاسه کړی؟ د لویې جرګې په ارتباط هم باید ووایو چې له لویې جرګې نه به
غالب ګومان سره همدا فیصله راوځي چې بندیان باید خوشي شي. تاسو ولیدو چې حتی پارلمان هم چې دوی ډېر حساب ورباندې کولو، ګومان یې کولو چې په هرې پرېکړې کې به د دوی په څنګ کې ودرېږي او د دوی وړاندیزونه به تاییدوي. خو تاسو ولیدو چې د ملي دسترخوان په نامه هم چې کوم وړاندیز دوی کړی و، پارلمان په غوڅ اکثریت رد کړ. د لویې جرګې په ارتباط هم د پارلمان رئیس ویل چې دا غیر قانوني کار دی. که دا مسائل ایجابوي چې د ملت مشوره واخیستلی شي، نو دلته یو قانوني مرجع شته، د دوی په اصطلاح پارلمان دې ته باید راجع شي، هغه ورباندې غور وکړي، نه دا چې د خپلې خوښې کسان د لویې جرګې په نامه راوبلل شي. لویې جرګه ځان ته یو تعبیر لري، یو دروند نوم دی، اساسي قانون د هغه په هکله وضاحت کړی، څنګه به ټاکل کېږي، څوک به ټاکي، غړي به یې څوک انتخابوي، دا به منتخب غړي، د ولسوالیو شوراګان، د ولایتونو شوراګانې، د پارلمان غړي، دا ټول وضاحتونه شوي دي. نه دا چې یو څوک راځي او د مشورتي لویې جرګې په نامه یو څو کسان راغونډوي. که یو څوک په د لویې جرګې په خیمې کې د خپلې خوښې کسان راغونډولی شي، دا کار هر څوک کولی شي. موږ په همدې مجلس، په همدې جماعت کې او په دې حال کې راغونډولی شو، تر دوی نه زیات کسان راغونډولی شي او تر دوی نه ډېر اغېزمن شخصیتونه راغونډولی شي، ډېر مطرح شخصیتونه راغونډولی شي. هیله مو دا ده چې چارواکي د خپل اقتدار لپاره د ملت د وینو تویدلو، مزید تویدو باعث نشي. پرېږدي چې دې ته شرایط برابر کړي چې افغانان په خپلو منځونو کې کښېني او د روان بحران لپاره یو افغاني حل ولټوي. هر هغه څوک چې د افغانانو ترمنځ د همدغسې یو ناستې مخالفت کوي، هغه له خپل ملت سره، له خپل تاریخ سره، له خپل هیواد سره خیانت کوي. انشاءالله افغانان به بالاخره خپلو منځونو کې کښېني او د روان بحران لپاره به د پردیو له وساطتو، منځګړیتوب او وسایط پرته یو افغاني حل پیدا کوي. د هغه ورځې را رسېدو په هیله، سبحانک اللهم وبحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.